خبره چې کله د مینې او د عشق د جنګ راشي نو په دې جنګ کې بیا ډېرې خوږې خوږې رشتې وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري په اول ځل د فلمي تاریخ تر ټولو غټ فلم مایل او کتونکو ته ورکوي. د دې فلم په حواله د وطن چینل مینوال 15 اهم سوالات وطن چینل ته ایښي دي او د هغو جوابات غواړي. اول سوال دا دی، مایل او فلم ته کومې ستونزې پیښه شوې او هغه ستونزې څنګه حل شوې؟ دویم سوال، په فلم کې د جهانگیر خان جانی کردار به څنګه وي؟ دریم سوال، پښتو فلم انډسټري دپاره د دې فلم هټ کېدل څومره ګټور به وي؟ څلورم سوال، د فلم له فلم سازه کومو کتونکو ګیله کړې ده؟ پنځم سوال، د فلم کهانی، موسیقي او فایټ به څنګه وي؟ په دې ټولو حوالو له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم او کوشش کوم چې د دې 15 سره سوالو جوابات درکم. خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به ماته دا پته لګي چې پروګرام څنګه پروګرام دی. راځم خپل اصل موضوع ته. ستاسو اول کوسچن چې له وطن چینل څخه تاسو کړی دی، فلم ته کومې ستونزې پیښه شوې او هغه ستونزې څنګه حل شوې؟ ګرانو کتونکو، تاسو ټولو ته دا پته ده چې د دې فلم شوټینګ 2.5 کاله له مخه پښتو فلم انډسټري شروع کړي. د دې فلم شوټینګ تقریبا 80 یا 85% مکمل شوی وو، صرف 15 یا 20% شوټینګ پاتې وو. په دې دوران کې د دې فلم ډایرکټر عابد نسیم صاحب ته یو پیښه وشوه چې د هغې پیښې په وجه باندې عابد نسیم صاحب گرفتار شو او جیل ته لاړو. ځکه د فلم شوټینګ ډیلی شو ولې چې عابد نسیم صاحب پر میدان باندې نه و. د وطن چینل له اړخه عابد نسیم صاحب ته دا دعا ده چې الله تعالی دې زر تر زره له جیل را خلاص کړي چې یو ور بیا موږ دی په ډایرکشن په میدان کې ووینو، ولې چې دی پښتنو ته ډېر د خوند زبردسته او هیټ فلمان کتونکو ته ورکوي. فلم ته ستونزه دا پیښه شوه چې د دې باقي مانده شوټینګ به پچا کو. آخر کار د دې فلم ساز ماسټر علي حیدر صاحب د مینوالو د ډیمانډ سیله د ځخه به هر مینوال دا ډیمانډ کولی چې کله به دا فلم نمایش ته پیش کیږي. ماسټر علي حیدر صاحب د دې فلم باقي مانده شوټینګ چې په هغه وخت کې د دې فلم اسسټنټ ډایرکټر طارق رحمان صاحب باندې د باقي فلم شوټینګ ترسره کړي او د فلم نمایش به په 9 اگست 2024 د پېښور پنا سینما او د سوات په سوات سینما باندې به دا فلم نمایش ته پیش شي. If anybody try to disturb my love son. ګرانو کتونکو، ستاسو دویم سوال دا و چې په دې فلم کې به د جهانگیر خان کرکټر څنګه وي؟ تاسو ټولو به په سوشل میډیا باندې د دې فلم په حواله د مختلفو چینلزو انټرویوانې لیدلې وي. چا دا ویلي چې په دې فلم کې جهانگیر خان ویلن دی او چا دا ویلي چې په دې فلم کې جهانگیر خان هیرو دی. دا ستونزه چې دې فلم ته پیښه شوه نو د دې فلم ساز ماسټر علي حیدر صاحب له جهانگیر صاحب سره په ګډه باندې ویډیو جاری کړه. په هغه ویډیو کې جهانگیر صاحب کلیر کټ دا خبره وکړه چې زه په دې فلم کې ایزی هیرو کردار ادا کوم. د جهانگیر صاحب د خولې خبره تاسو هم واورئ. فلم کې زه ویلن نه یم، زه هیرو یم. عادل زموږ چې کوم بچی دی د ماسټر علي حیدر صاحب زوی دی، نو هغه پکې هیرو دی او زه هم پکې هیرو یم. جهانگیر خان کلیر کټ دا خبره کوي چې زه په دې فلم کې ایزی هیرو کرکټر ادا کوم. راځم ستاسو دریم سوال ته. ستاسو دریم سوال دا و،
پښتو فلم انډستری دپاره د دې فلم هټ کېدل څومره ګټور به وي. ګرانو کتونکو په پښتو فلم انډستری کې ډیرو فلم سازانو او ډایرکټرانو په خپلو وختو باندې بهترینه هټ فلمان ورکړي دي چې په دې ټولو ډایرکټرانو کې یو ډایرکټر عابد نسیم صاحب هم دی. عابد نسیم صاحب په هغه زمانه کې پښتنو ته ډیر هټ فلمان ورکړو. دا فلمان تاسو ټول کتلی دي چې هغه فلمان له نورو فلمانو به مختلف وو. په هغو کې به د جهانگیر خان بهترینه کرکټر و، د ارباز خان، یعنی په هغو فلمانو کې چې به کومو فنکارانو کرکټر ادا کول، هغه کرکټر به کتونکو ډیر خوښول او د هغو فلمانو مکالمې به ډیرې د خوند وي، زبردسته به وي. نو دا رنګه توقع دا ده چې د دې فلم ټولې شعبې ټولې برخې به زبردسته وي. ګرانو کتونکو پښتو فلم انډستری ته دا وخت د فلم سازانو او هغه هم د تکړه فلم سازانو ډیر سخت ضرورت دی. ضرورت ځکه دی چې فلم ساز نه وي نو بیا فلم به جوړوي څوک، په فلم به خرچه لګوي څوک. دا وایي د ماسټر علي حیدر صاحب دی چې دومره غټ فلم ته یې ټټر وټکولی او دا فیصله یې وکړه چې زه پښتو فلم انډسټري ته فلم جوړوم. نو د دې فلم کامیابي ځکه ضروري ده چې ماسټر علي حیدر صاحب ته به یو داد میلاو شي او هغه به پر روانو وختو کې نور ښایسته فلمونه کتونکو ته ورکړي. ګرانو کتونکو راځم ستاسو څلرم سوال ته. څلرم سوال دا دی چې د مای لو فلم ساز څخه کومو کتونکو ګیله کړې ده او څه ګیله یې کړې ده. ګرانو کتونکو د مای لو فلم د پېښور په یوه سینما چې ډیره مشهوره سینما ده، ناز سینما، په دې سینما په 9 تاریخ باندې په 9 اګست باندې نمایش ته پیش کیږي او له دې سره د سوات سینما سوات کې به هم دا په 9 اګست نمایش ته پیش سي. د کراچۍ ډیر کتونکي په ټلیفونو او په واتس اپ باندې له ما سره رابطې کوي چې د کراچۍ کتونکو څه قصور کړی دی چې دا فلم په کراچۍ په یو سینما نه لګي. ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري چې څومره فلمان ورکړي دي هغه ټول فلمان که د پېښور په سینمو باندې نمایش ته پیش سوي دي، خو هغه فلمان د کراچۍ په مختلفو سینمو هم نمایش ته پیش سوي. خو دا واحد فلم دی مایلاو چې د کراچۍ په یوه سینما باندې په 9 تاریخ باندې نمایش ته پیش سوی نه دی. نو دا ګیله د کراچۍ د کتونکو پر ځای ده او چونکې زما چینل د کراچۍ په سیمه کې زیږېدلی چینل دی، نو د کراچۍ د دې کتونکو دا خبرې به زه خامخا فلم سازانو ته رسوم. زه له فلم سازانو څخه دا ریکویسټ کوم چې تاسو هر فلم جوړوئ هغه فلم د کراچۍ کتونکو ته لازمن ورکوئ. ګرانو کتونکو ستاسو 5م سوال دا و چې د فلم کهانی، موسیقي او فایټ به څنګه وي. تاسو ټولو د دې فلم ټریلر په سوشل میډیا باندې لیدلی دی، کتلی هم دی. د دې فلم کهانی به زبردسته کهانی، ولی عابد نسیم صاحب چې کوم فلم تیار کی نو دا فلم کهانی باندې د ډیر زور وي او زبردسته کهانی وي. نو د دې فلم کهانی هم ډیر زبردسته ده او موسیقي خو تاسو ته پته ده چې ماسټر علي حیدر صاحب په خپله د دې ټوله موسیقي ترسره کړې ده او د فلم له موسیقي سره یې ډیره خواري کړې ده. ټریلر کې چې کومه موسیقي مونږ اورو هغه موسیقي ډیره د خوند موسیقي ده. یو ځل به بیا کتونکو ته یو داسې موسیقي په فلم کې میلاو سي چې هغه موسیقي به د کتونکو زړونه وګټي. او له دې سره د دې فایټ چې کوم په سوشل میډیا په ټریلر کې تاسو ولیدئ، د دې فایټ داسې ښکاري لکه د هالیوډ د فلمانو. د دې فلم فایټ انسټرکټر شانزیب خان دی. شانزیب خان هغه زبردسته فایټ په دې فلم کې کتونکو ته ښکاره کوي چې کتونکي به له دې فایټ هم ډیر سخته خوند واخلي. دا خوشبوئے دا فضاگانے
دا نظارې دا منظر بل می خوا کې ګرانو کتونکو ستاسو ضروری سوالات ما پښتو فلم انډسټري ته ورسول تاسو ټول لږ گزاره له ما سره وکړئ د ټلیفون بجای په واتساپ باندې خپل سوالات ما ته را سینډ کوئ ولې د واتساپ په ځاښه زه ستاسو له ویسو ځاښه بیا یو بهترینه ویډیو تیاره کړم او هغه کوسچنز هغه سوالات پښتو فلم انډسټري مخته کېږدم ګرانو کتونکو ما لو فلم سپورټ کوي په 9 تاریخ په 9 اګست د جمعې په ورځ نا سینما پېښور او سوات سینما سوات ته لازمن راسي دا فلم سپورټ کی له فلمه به خوند واخلي ګرانو کتونکو دا یو بهترینه زبردسته ویډیو چې ما له تاسو سره شیر کړو بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست د خدای په امان